سلام ګران لیدونکو د نن ورځې څو تازه مهمه خبرونو ته ښه راغلاست. د عاصم په نامه د یو افغان ماشوم د پښو عملیات چې څو اونۍ وړاندې د ترکیه او ایران سرحدونو کې د سړې هوا له امله بند و بریالي شوي دي. د نوموړي نږدې خپلوانو ویلي چې هغه د کابل په امنیت روغتون کې بستر دی. عاصم او څو نور افغانان چې څو اونۍ وړاندې په زیاتو واورو کې بند پاتې و د ځینو ځایي افغانانو په مرسته پیدا وژغورل شو. افغان حکومت وايي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې بې ځایه دي. د افغان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویل دا اندېښنې ځکه مطرح کیږي چې افغانستان په دغه ناسته کې حضور نه لري ترڅو خپل مستند دریځ او حقیقت وړاندې کړي او ځینې هیوادونه له همدې خلا څخه په استفادې د افغانستان د امنیت په باره کې پروپاګند کوي او تشویشونه اچوي. نړیوالې سولې او امنیت ته د تروریستي اعمالو د ګواښونو تر عنوان لاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د سیمې د هیوادونو لپاره یو جدي ګواښ وبلل شو. خو ښاغلي مجاهد یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان امن دی او په دې هیواد کې هیڅ بهرنۍ او خپلسرې ډله حضور نه لري. د هغه په خبره داعش چې په افغانستان کې ماتې خوړلې زموږ په ګاونډ کې ځاله جوړه کړې. د پېښور سترې محکمې پر پی ټي ایم او مشرانو بندیز تایید کړ. د خیبر پښتونخوا ایالت د پېښور سترې محکمې پر پښتون ژغورنې غورځنګ منظور پښتين او د دغه غورځنګ پر یو شمېر مشرانو د پاکستان حکومت لخوا د لګېدلي بندیز پریکړه پخلی کړی. د دغه محکمې پر پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیز لرې کولو غوښتنه شوې وه خو یا د محکمې دغه غوښتنه رد کړې ده. د پاکستان ډان ورځپاڼې د راپور په خپرولو سره ویلي چې د پاکستان کورنیو چارو وزارت په 2023 کال کې پر پښتون ژغورنې غورځنګ منظور پښتين او یو شمېر نور مشرانو بېلابېل بندیزونه ولګول. محکمې ویلي چې بشپړه پریکړه به وروسته خپره کړي. عریضه کوونکو له محکمې غوښتنه کړې وه چې فدرالي حکومت ته امر وکړي څو پښتون ژغورنې غورځنګ او د مشرانو نومونه د بندیز له نوملړه وباسي. دوی دغه بندیز ناقانونه بللی. امریکا وايي خامنه‌ای غوندې لیونی باید له اټومي وسلې لرې وي. د امریکا د ولسمشرۍ مرستیال نومان جی ډي وونس ویلي چې په ایران کې د پریکړو اصلي واک د اسلامي جمهوریت د رهبر په لاس کې دی او ولسمشر عملا مهم رول نه لري. وونس په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ښکاره ډول د رهبر سره مستقیم تماس لري او همدا هغه کس دی چې امریکا ورسره اړیکه نیسي. خو نوموړي ټینګار کړی چې له داسې یوه هیواد سره ډیپلوماتیک تعامل ډیر ستونزمن دی ځکه اصلي پریکړه کوونکي ته مستقیم لاسرسی نشته. هغه زیاته کړه دا یو ډیر عجیبه هیواد دی د ډیپلوماسۍ لپاره ځکه څه نشي کولی له هغه چا سره خبرې وکړي چې واقعا د هیواد مسؤل دی. جی ډي وونس وویل چې ډونالډ ټرمپ کولی شي مستقیم له ولادیمیر پوتین او شي جي پینګ سره ټلیفوني خبرې وکړي حتی له هغو هیوادونو سره چې اړیکې له امریکا سره ډیرې ترنګلې دي خو د ایران په قضیه کې دا امکان نشته. پاکستان وايي ټي ټي پی او د بلوچ آزادۍ پوځ په افغانستان کې په آزاده توګه فعالیت کوي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي عاصم افتخار احمد د امنیت شورا په غونډه کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ټي ټي پی او بلوچ آزادۍ پوځ په څیر ترهګرې ډلې بیرته فعالې شوي دي. نوموړي په خپلو خبرو کې ویلي چې یادې ډلې د افغانستان په خاوره کې په آزاده توګه فعالیت کوي او په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو مسؤل دي. د پاکستان استازي ټینګار کړی چې هیواد د ترهګرۍ ضد مبارزې په لومړۍ کرښه کې ولاړ دی او په دې لاره کې تر 90,000 ډیر قربانیان ورکړي او له سترو اقتصادي زیانونو سره مخ شوی دی. همدارنګه عاصم افتخار احمد په بلوچستان کې وروستیو بریدونو ته په اشارې سره ویلي چې په یادو بریدونو کې د 5 ښځو او 3 ماشومانو په ګډون 48 ملکي وګړي وژل شوي او همدارنګه د پاکستان امنیتي ځواکونو د بلوچ بلتونپال پورې اړوند 145 وسلوال وژلي دي. افغان حکومت بیا تل افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون ردوي. د ایران او امریکا مذاکرات عمان کې پیلېږي. ایراني رسنیو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي له قوله راپور ورکړی چې د راتلونکي جمعې په ورځ به په عمان کې د ایران اټومي پروګرام پر سر د تهران او واشنګټن ترمنځ مذاکرات پیل شي. عراقچي د ایکس په یو پیغام کې د عمان د حکومت څخه مننه کړې چې د دې مذاکراتو لپاره یې زمینه برابره کړه. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه ناوخته اکسیوز د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړ چې د امریکا او ایران ترمنځ کیدونکي مذاکرات لغوه شوي دي.
د پاکستان له زندانونو تر سلو ډیر کډوال خوشي شول. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت خبر ورکړ چې په روانه اونۍ کې 153 افغان کډوال چې د پاکستان په زندانونو کې بندیانو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د یاد وزارت د خبرپاڼې له مخې دغه کسان چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي وو او د دغه هیواد په زندانونو کې له یوې ورځې تر 2 میاشتو پورې بندیان و تر خوشي کېدو وروسته د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. په خبرپاڼه کې د دغه کسانو د جرمونو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په پاکستان کې افغانان تر ډیره په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرلو له امله د پولیسو لخوا نیول کېږي. په تېرو وروستیو کې دغه لړۍ د خیبر پښتونخوا ایالت ته هم غځېدلې ده. په پېښور کې میشته افغان کډوال وایي چې د پولیسو له ویلې له کوره بهر نشي وتلی او که پولیس ونیسي نو بیرته یې په جبري توګه افغانستان ته ستنوي. ایران وايي هغه هیوادونه به د دې کار بیه پرې کړي چې سپاه او ترهګره ډله بولي. د ایران د استخباراتو وزیر اسماعیل خطیب وایي چې سپاه پاسداران په نړۍ کې د ترهګرۍ ضد تر ټولو ستره او ځواکمنه مبارزه کوونکې اداره ده. نوموړي ټینګار وکړ هغه هیوادونه چې د ایران د اسلامي نظام پر ضد داسې ګامونه اخلي او سپاه پاسداران ترهګره ډله اعلانوي باید د خپلو کړنو ځواب ورکړي او د دې پرېکړې بیه به خامخا پرې کړي. د استخباراتو وزیر زیاته کړه د اسلامي انقلاب زاړه او کینه لرونکي دښمنان چې سپاه پاسداران ترهګر بللي په خپله د ترهګرو پناه ځایونه دي او له ترهګرۍ ملاتړ کوي. هغه وویل سپاه پاسداران د سیمې او نړۍ په کچه د ترهګرۍ پر وړاندې مهم او اغېزمن رول لوبولی او د امنیت د ټینګښت لپاره پراخې قربانۍ ورکړي دي. اماراتو څخه 108 افغان زندانیان آزاد شوي. بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د یاد وزارت د لارښوونې او په متحده عربي اماراتو کې د افغان سفارت د پرلهپسې هڅو په پایله کې د دغه هیواد د ملي ورځې په مناسبت شاوخوا 108 تنه افغان بندیان له بندخونو خوشي شوي دي. د وزارت په وینا یو شمېر خوشي شوي افغانان هیواد ته ستانه شوي او د پاتې کسانو د راستنېدو بهیر به د اړوندو قانوني پروسو تر بشپړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي. د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو د دولت او اړوندو ادارو له همکارۍ او بشردوستانه اقدام څخه مننه کړې او ډاډ ورکړی چې په بهر کې د افغان بندیانو د قضیو د تعقیب لپاره به خپلې هڅې دوامداره ساتي. کابل ته د ترکیې له واورو د ژغورل شوي هلکانو رسېدل، بیړنۍ درملنه او د چارواکو لخوا نقدي مرستې. افغان حکومت د یو مسؤل حکومت په توګه څه چې وس کې وي کوي. د ترکیې او ایران پر پوله په واورو کې بند پاتې 14 هیوادوال د درملنې لپاره روغتونونو ته ولېږدول شول. د وضعیت له مخې 15 تنه په وزیر محمد اکبر خان، 15 تنه د ځانګړو ځواکونو او پاتې 4 تنه د افغان سرې میاشتې له لوري هر ناروغ سره 10,000 افغانۍ نقدي مرسته هم وشوه.